دوستان عزیز و هموطنان عزیز، سلام خدمت همه هموطنان عزیز، مخصوصا کسانی که جدیداً به برنامه خودشان پیوسته است. ادامه برنامه صبح معرف است و این برنامه روزهای شنبه الی پنجشنبه به طور زنده ساعت 8 الی 9 از طریق رادیو تلویزیون تعلیمی و تربیتی ملی افغانستان به نشر میرسد و شما میتونید شنونده و بیننده این برنامه از طریق رادیو تلویزیون تعلیمی و تربیتی ملی افغانستان باشید. رادیو 96.8 FM رادیوی تعلیمی و تربیتی ملی افغانستان هست و شما میتونید در مکاتبتان، البته در موترهایتان، در خانه هایتان، اگر جایی که دسترسی به تلویزیون هایتان ندارین، برنامه تان را از آن طریق نیز بشنوید. در مکاتبتان برنامه نشنوین، درستان را بخوانین و در جاهایی که شما بیکار هستین تلاش بکنید با برنامه تان بپیوندید. عزیزان خوب بیننده، مهمان برنامه ما یک شاگرد بسیار توانا عبدالواحد جان هست و برای شما کاردستی می سازد. قبل از اینکه طرف کاردستی بریم، بین با عبدالواحد جان صحبت میکنید. عبدالواحد جان عزیز، ستړی مشې، ښه راغلې خپرونې ته. بخیر اوسئ. ډېره زیاته مننه کوم چې خپرونې ته راغللې. درنو لیدونکو اورېدونکو ته دا ووایه چې په څوم ټولګي کې او څوم نمره یې؟ زه په شپږم ټولګي کې یم او د شپږم ټولګي کې یم او زما نوم عبدالواحد عظیمي. ماشاءالله. عبدالواحد جان، نن خو دې ځان سره رنګه ورقې خپرونې ته راوړې دي. نن به له خیره درنو لیدونکو ته او هغه کسانو ته چې همدا اوس مهال خپرونه ګوري څه به ورته جوړوې له خیره؟ نن زه تاسو ته یو دانه کشتۍ جوړوم چې مواد لازم یو دانه ورق رنګه دی او قیچي ده. لومړی به دا راته ووایي چې دا مهارتونه دې له چا زده کړي دي؟ دا مې د یوټیوب برنامې نه زده کړي دي. له یوټیوب څخه دې زده کړي دي. د دې ترڅنګ چې کښتۍ جوړولی شي، هغه څه چې په خپله دې ډېر زیات خوښېږي چې له کاغذ نه یې جوړولی شي، هغه څه دي؟ ډېر شیان دي لکه پټنګ، لکه شیر، لکه د بل شیان. هر شیان جوړولی شي. تنها ځان ته یې جوړوي یا په ښوونځي کې خپلو ملګرو ته هم کله کله جوړوي؟ کله کله یې جوړوم. د ښوونځي استادان څومره درنه راضي دي چې عبدالواحد جان څومره ښایسته شیان جوړولی شي؟ ډېر راضي دي، ټول راته آفریني راکوي، تقدیروي مې. موږ پوهېږو چې پلار دې هم یو تکړه هنرمند دی، هغه هم په دغه برخه کې ښه مهارتونه لري. کله ناکله هغه در سره مرسته کوي او که نه؟ همدا کشتۍ چې زه اوس کار کوم دغه پلار مې راته زده کړی دی. ډېر ښه. راځه چې پیل وکړو. پیل به له کوم ځای نه کوو؟ لومړی به څه کوو چې دا ښکلې کښتۍ جوړې شي؟ اوس مهال دا کاغذ مستطیل شکل لري، موږ دا اخلو په دې شکل قاتوو چې مثلث شکل پیدا شي. ډېر ښه. یعنې لومړی دا اخلي د مثلث شکل ته یې تبدیلوي. هو. اوس دا له دې ځایه قیچي کوو. ډېر ښه. او اوس هغه اضافي کاغذ ورنه پرې کوي؟ هو. اوس دا کاغذ په کار نه راځي، کوم بل شی ته هم دا په کار راځي. ښه. ډېر ښه. اوس یې هېوادوالو ته ور وښیه چې څه دې ترې جوړ کړل. یو ځل یې کمرې ته وښیه. اوس دا مربع شکل ورنه جوړ سو. تاسو څنګه ګورئ؟ اوس به څه کوو؟ اوس به ځو دې شکل قات سو، په دې شکل به مثلث باندې جوړو. ښه. ډېر ښه. اوس دا بیرته وځو، بیرته مربع شکل. ښه. شا یې اړوو لوښه باندې مستطیل شکل ورباندې پیدا. ډېر ښه. دې بل خوا هم همداسې کوو. اوس دا هم څه واس کړو، دا اخلو په دې شکل قاتو. ډېر ښه. دا بل هم ټولې په همدغه شکل کوو، یو مربع راځي. اوس یو کوچنی مربع موږ ته راغی داسې. اوس دا په دې شکل داسې قاتو. ښه. بیرته مستطیل سو. دا لږ زره وړوکی مستطیل کوچنی. دې بل خوا هم همدغسې کوو. دا دوه طرفه په داسې دا هم همداسې تکراروو. ښه. ډېر ښه. او دا د جنې اخلو د جې پورې قاتوو، دا خطه پورې د کاغذ تر منځه پورې قاتوي. ډېر ښه.
اوس داسې وینئ تاسو دا مثلث قایم الزاویه ده ښه. په دې شکل کې ستاسې وینئ اها دا بل خوا هم داسې دا غوندې مثلث بل اړخ ته یې هم هماغه هو قایم الزاویه یا 90 درجې مثلث جوړوي. هو ډېر ښه. او دغه څنډه یې اخلو دغلته اها اوس دا مستې واخیسته دغه جای لږ زره سخته ده کوم څوک یې غلط نه کړي دا جای وازو په دې اشاره داسې کوم اها داسې یعنې تر وازو ټولو نه یې زیات مهارت همدغه برخه غواړي. او دې شکل کشتي وازو مهم. او دغه څنډه یې داسې وازو دغه جای کشتي هم لږ زره ښکلی سي دغه جای داسې قاطع مهم. او ماشاءالله څومره ښایسته کښتۍ شوله. او دا کښتۍ د قرغې تفریحي بند کې همدغه شان لیدلې ده. او دا یو ډېر ځل یې ماته راکړه چې زه یې هم وګورم. بله درنو دوستانو موږ به چې په ماشومتوب کې کښتۍ جوړولې دومره ښایسته نه وې لیکن عبدالواحد جان دومره ښایسته کښتۍ جوړه کړې ده چې دلته چې ماشین پکې وي هغه ځای هم جوړ کړی دی دته. تاسې ګورئ چې څومره ښایسته کښتۍ ده. که لږ غټه شي بوټ هم ترې جوړېدلی شي او دا که 2 دانې جوړ شي. ښه بل څه راته جوړوي نن که وخت ولرو یو توتي راته جوړولی شي؟ هو ټوټي جوړولی سم څومره وخت به ونیسي توتي جوړول؟ لږ ده ښه یو دانه توتي به هم راته جوړ کړي ځکه د ماشومانو واړه واړه توتیان ډېر خوښېږي. ښه واړه. جوړ به یې کړو. پاڼه خو لري؟ او پاڼه بلکل. دا به زه دلته کېدم چې درانه هېوادوال یې وګوري او عبدالواحد جان تاسو ته دا سر یو کوچنی توتي هم جوړوي. دا هم دې شکل ده لومړی به کاغذ همغه د مربع شکل ته برابروي. ښه عبدالواحد جان اضافي پاڼه ورنه پرې کوي تر څو کاغذ همغه د مربع شکل ځان ته ونیسي. بله دا مربع شکل ښه اوس دا اخلو په مثلث بیرته تبدیل ښه بله یو ځل دا مثلث هېوادوال ته وښیه چې څنګه دې راقات کړله پاڼه. ښه داسې د مثلث په شکل باندې ډېر ښه. اوس دا بیرته وازو مهم. په دې شکل دا اخوا واړو دې شکل باندې قاطع هغه مستطیل شکل ونیسي. ډېر ښه د مستطیل شکل ورنه جوړوي. هو دا بل خوا نه اوس دا 2 کونجۍ اخلو داسې مهم. ښه ډېر ښه. دا اوس مربع شکل ونیسي. مهم. اوس په دې شکل قاطع ښه دا بل خوا هم همداسې دا بل خوا هم همداسې تکرار مهم. د کار په جریان کې یو هېوادوالو ته وښیه چې تر کومه ځای پورې کار رسېدلی دی. دا ښه. عجیبه دې کې یو وړوکی مثلث راسته مهم. اوس د جای داسې بیرته دا ټولې وازو ښه ټول کار مو چې کړی و بېرته مو خلاص کړ. هو دا اوس بیرته جوړېږي ښه بېفایده نه ده کار داسې مسکه له دغه خطه نه تر دغه خطه پورې قیچي کېږي ښه چې دا مهم. د پښو کې کار راځي دا ختم څه دی چې قیچي کوي دا د بیرته هماغه اول مرحلې ته راځي. ښه اوس د دې کې داسې اخلو د 2 کونجۍ ورباندې قاطع اها ای ماشاءالله. دا داسې اوس دا بل خوا یې هم همداسې 2 کونجۍ ورباندې قاطع مهم. دا اخلو دې کې قیچي کړم څه و
د جای ښکاري څخه چې کړه د جای اخلو دا منځ وازه ورته داسې اخلو د جای باندې قاطع د جګې یو مربع منځ ته راځي اها د دانې مربع د دوه دانې مربع شولې دا به حتما پښې ترې جوړوي هو دوه دانې پښې ښه د جګې اوس د جګې دا داسې قاطع دا بلې هم داسې د بل طرف هم ماشاءالله اوس دا وازه و د دې منځ به وازه دا دوه طرفه یې بیا ورباندې قاطع داسې اوس دا یې دې سر بېرته کلکوو ښه اوس د دې نه بعد دا هم همداسې کوو دوه طرفه یې ورباندې قاطع اها ډېر ښه دا بېرته کلکوو اوس د جګې دې شا اړوو دا دوه طرفه یې د جګې وصلو دا خط منځنی خط کې دا بل هم همداسې دې شا اړوو به دا دوه داسې پاس یو داسې دا اخلو داسې په دغه خط باندې ښه دا بل هم همداسې اوس اخلو دا داسې قاطع ډېر ښه اوس دا هم څه داسې قات که دغه اخلو دغه بالی دا یو بال داسې قاطعو او بیا یې دغه خط داسې قاطع داسې هم څه قات که دا منځ رااخلو تر اوس مهاله خو داسې ښکاري لکه چرمښکۍ او خو دا آخر کې به ډېر ښایسته آخر کې به توتي ورنه جوړ شي اها دا بل هم همداسې آی ماشاءالله اوس دا اضافي جایونه یې داسې ورباندې قاطع وو ښه عبدالواحد جان له مانه یې غاړه ورکه شوې ده غاړه یې چېرته ده اوس غاړه یې ورکومه دغه ده ښه. دا داسې دا شکل داسې هم څه قات که او دغه نونه اخلو داسې قاطع داسې هم څه که دا پښې دي پشتان هم څه جوړ که ښه دا داسې قاطع اوس په لاس کې دي ښه ښه چې کېناستلی شي دا په لاس کې داسې توتي ده اوس مهال دې سترګې قلم ورکوو زه به قلم ته درکم ته سترګې هم ورته رسمي کړه سترګې هغه ته د جګې ورکوي موږ باید د جګې ورکړو ښه دې لپاره څه هغه جای په ځای ده اوس مهال دا څومره ښایسته توتي شو درنو هیوادوالو دا دی چې عبدالواحد جان څومره ښایسته توتي درته جوړ کړی دی دا توتي په دې کښتۍ کې کېنوو خوښه دې ده بله ګرانو ماشومانو تاسو کولی شئ چې د عبدالواحد جان په شان باندې مهارتونه زده کړئ دا خپرونه وګورئ او داسې ښایسته ښایسته کاردستۍ جوړې کړئ عبدالواحد جان چې همدا اوس مهال نور ماشومان ګوري څه پیغام ورته لري زه هم دغه پیغام لرم چې دغه شیان زده کړي او دغه کومک ماشومانو ته رسوي چې پوهې فکري چپې فعالېږي بالکل درنو دوستانو یو مهم ټکي ته اشاره وکړه عبدالواحد جان مننه ترې کوو چې کله چې تاسو هنري کارونه ترسره کوئ کله ناکله چې تاسو داسې مهارتونه په کار باندې اچوئ چې په هغه کې هنري جلوې موجودې وي هغه تاسو سره مرسته کوي چې تاسو د ذهن چپه نیمکوره چې مهارتي یا هغه نوښتیزه کوره ده هغه فعاله شي د هغې د فعالېدلو پر مټ باندې تاسو کولی شئ چې په ژوند کې ډېر مهارتونه زده کړئ نو هڅه وکړئ چې تاسو هنرونه زده کړئ هڅه وکړئ چې مهارتونه زده کړئ او د مهارتونو پر مټ باندې خپل ژوند له ښېګڼو څخه ډک کړئ دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې تاسو قدرمنو هیوادوالو حضور ته مو وړاندې کړله تر بلې دې شان خپرونې مو په لورند لورین خدای سپارم روزتان خوش وقتتان خوش زندگیتان مملو از دستاوردهای بسیار عالی باد